بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده ملل متحد او نیټو. هر یو سازمان یا تنظیم د خپل وخت د حالاتو د غوښتنو په نتیجه کې منځته راځي. د دویم جهاني جنګ نه وروسته په 24 د اکتوبر کال 1945 کې د ملل متحد بنیاد کېښودل شو. ملګري ملتونه یو بین المللي سازمان دی چې موخه یې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل، د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو پراختیا، د نړیوالې همکارۍ ترلاسه کول او د هیوادونو د کړنو د همغږۍ مرکز دی. بیا په کال 1929 او کال 1938 کې په یورپ کې داسې حالات را پیدا شول چې هغې یورپ په فزیکي، سیاسي او امنیتي لحاظ سره ډېر په تشویش کې واچول. بل د دویم جهاني جنګ نه وروسته دوه هیوادونه امریکا او شوروي اتحاد د دوه زبرځواکه هیوادونو په څېر منځته راغلل. نو د امریکې سره دا ویره پیدا شوه چې هسې نه یورپ د خپلې ویرې نه د شوروي اتحاد په جولې کې پرېنوځي. نو په دې وجه د امریکې د رئیس جمهور ټرومن او د هغه اډمنسټریشن د یورپ او د امریکې په منځ کې د یو اتحاد جوړولو پروژه مخ په وړاندې بوتلل شروع کړل چې د یورپ د امنیت خیال وساتل شي، او یورپ هم دې پروژې ته هرکلی وویلو. د امریکې یو ریپبلیکن سینیټر ارتور وډنبرګ د امریکې دولت ته یو پیشنهاد وړاندې کړو چې امریکې له پکار دی چې د یورپ سره د امنیت یو تړون لاسلیک کړي چې هغه د ملل متحد د چارټر پیروي کوي، خو د ملل متحد د امنیت د کونسل نه بهر وساتل شي، ځکه چې هغلته شوروي اتحاد د ویټو طاقت لري. د ارتور وډنبرګ پیشنهاد منظور کړی شو او د نیټو د سازمان د جوړولو لپاره خبرې پیل شوې. خو د یورپ هیوادونو د امریکې نه دا ګارنټي واخیسته که په غربي هیوادونو یو بل هیواد برید وکړو نو امریکا به خود یعنی اتوماتیکلی د برید کوونکي هیواد خلاف په جنګ کې شاملېږي. او امریکې دا ژمنه هم وکړه چې امریکا به هغه هیوادونو ته چې په کومو یورپي هیوادونو برید شوي وي هغوی له معاشي، اقتصادي او فوجي کومکونه به هم ورکوي. بل اړخ ته د شوروي اتحاد په چکسلواکیا او په هنګري ورختلو دا پروژه نورو هم تیزه کړه. او دغسې په کال 1949 کې د نیټو بنیاد کېښودل شو. یعنی نیټو د سوړ جنګ پیداوار دی چې د هغې په مقابله کې شوروي اتحاد او د هغوی د تسلط لاندې د مشرقي یورپ هیوادونو په مۍ کال 1955 کې د وارسا پیکټ بنیاد کېښودلو او دغسې د دویم جهاني جنګ نه وروسته د سوړ جنګ لپاره میدان جوړ شو. خو وارسا پیکټ په کال 1991 کې په هغه وخت کې ختم شو چې کله شوروي اتحاد هم د تاریخ برخه جوړه شوه. خو نیټو خپل شتون له دوام ورکړو. په اوسني وخت کې کوواډ د چین د پرمختګ د مخنیولو لپاره جوړ کړی شو. خو چې هر کله یو سازمان د خپلو موخو او د خپلو مقاصدو په حاصلولو کې ناکام شي نو هغه تنظیم متروک شي، او چې کوم تنظیم متروک شي نو هغه یا بالکل ختم شي او یا د هغه سازمان د ژوندي ساتلو لپاره په هغې کې اصلاحات وشي، او که اصلاحات پکې ونشي نو بیا د داسې سازمان نه هسې د مناظرې کلوب یعنی ډیبیټینګ کلب جوړ شي. په ملل متحد کې د ټولو نه لویه ستونزه هغه 15 هیوادونه دي چې د چا سره د ویټو طاقت دی، لکه امریکا، برطانیه، فرانس، روس او چین. او دې 15 واړو طاقتونو د ملل متحد 193 هیوادونه یرغمال کړي دي. که دا ټول هیوادونه څو هم پرېکړه وکړي، خو که په دې 15 هیوادونو کې یو هم ووایي چې دا پرېکړه ماته منظور نه ده نو هر څه ختم شي. اوس په ملل متحد کې یو وړاندیز رامنځته شو چې په دې 15 هیوادونو کې کوم یو هیواد هم یو قرارداد یا پیشنهاد ویټو کوي نو هغه هیواد به په 10 ورځو کې دننه دا ثابتوي چې دی ولې دا قرارداد یا پیشنهاد ویټو کوي. خو په ملل متحد کې په یوکراین د روس د حملې خلاف قراردادونه وړاندې کړل شول او هغه ټول روس ویټو کړل. نو آیا روس د هغې توجیه یعنی جسټیفیکیشن وکړو چې ولې؟ اصل کې دا توجیه یعنی جسټیفیکیشن هیڅ قانوني مجبوریت نه لري. که چا دا جسټیفیکیشن ورنکړو نو هغه هیواد له به کومه سزا ورکړل کېږي. دا پیشنهاد یعنی قرارداد
سلو هیوادونو منظور کړو او هغه ټول غربي هیوادونه وو. دا پیشنهاد د ملل متحد د بنیادي ستونزو نه سترګې پټول دي. شوروي اتحاد او اوس روس د ویټو دا طاقت 143 ځله استعمال کړی دی. امریکا 80 ځله، برتانیې 10 ځله، چین 18 ځله او فرانس هم 18 ځله استعمال کړی دی. غربي هیوادونه وایي چې روس د ویټو طاقت ډیر په غلطه طریقه استعمالوي، حالانکه هر یو هیواد چې چا سره د ویټو طاقت دی نو هغه دا طاقت همیشه ډیر غلط استعمال کړی دی او دا کار د اوسه پورې دوام لري. حالانکه دا اوس کوم قرارداد په ملل متحد کې منظور شوی دی نو دا په ملل متحد کې اصلاحات نه دي بلکې دا یو سیاست دی. پکار دا ده چې د ویټو طاقت دی هر یو د ملل متحد غړي هیواد ته ورکړي شي او یا دې د ویټو دا طاقت بالکل ختم کړي شي. خو دا 15 هیوادونه چې له چا سره د ویټو طاقت دی نو هغوی دې ته تیار نه دي ځکه چې دا خو د دوی یو ډیره لویه بدمعشي ده. خو اوس دا کال 2022 دی، حالاتو نوې رخ اختیار کړی دی. په ایشیا کې د هندوستان سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکي تور راچوتېدل، د افریقې د هیوادونو رول او د لاتیني هیوادونو اثر زیاتېدل دنیا د نوې حالاتو او غوښتنو په درشل باندې ودرولې دی. او که د حالاتو دا غوښتنې په نظر کې ونیول شي نو ملل متحد به متروک کیږي، یعنی ابسلیټ کیږي. به نیټو په یوګوسلاویا بمباري وکړه خو د ملل متحد نه اجازه نو اغشتي. امریکا په عراق بغیر د ملل متحد د اجازه نه ورختله. 1 میلیون عراقیان مړ شول او بیا امریکای وویل چې هغه ته وسله نه و او دا زموږ اشتباه و، حالانکه دوی عراق ته په تیلو پسې تللی وو. په کال 2008 کې جارج ډبلیو بوش نیټو ته وویل چې جارجیا او یوکرین ته په نیټو کې د شمولیت لپاره شرطونه اسان کړي چې دوی په نیټو کې شامل شي. نو روس په کال 2008 کې په جارجیا ورخت. 2 علاقې جنوبي اسیتیا او ابخازیا د جارجیا نه جدا کړل او ځان له هیوادونه اعلان کړل. په کال 2014 کې روس کریمیا د یوکرین نه جدا کړو. اوس په کال 2022 کې روس په یوکرین ورخته او دانس او د لوګاس علاقې د یوکرین نه جدا کړې او ځان له هیوادونه اعلان کړل. او دا ټول کارونه روس بغیر د ملل متحد د اجازه نه وکړل. خو اوس چې څنګه یورپ او امریکا سره د خپل اتحادیانو په یوکرین کې په جنگ کوم عکس العمل وخدلو نو که دا عکس العمل دوی په کال 2008 کې بیا په کال 2014 کې خدلو نو روس به اوس په یوکرین نه ورختلو. خو اوس امریکا او غربي هیوادونو په دې وجه د روس خلاف عکس العمل وخدلو چې جنگ د یورپ کور ته راغی. د روس جنگ د یوکرین خلاف نه بلکې د امریکا او د غربي هیوادونو خلاف دی، ځکه امریکا او یورپي هیوادونه د روس خلاف په شریکه د روس مخالفت کوي. حالانکه یوکرین نه د یورپي هیواد غړی دی او نه د نیټو. بل اړخ ته د ایشیایي هیوادونو په دې جنگ کې هیڅ کار او دلچسپي نشته. خو عجیبه خبره دا ده چې دا د یورپ جنگ دی او یورپ کوشش کوي چې د ایشیا هیوادونه دي دوی د ځان سره په دې جنگ کې راولړي. دنیا اوس په برخو کې ویشل شوې ده. غربي هیوادونه، د ایشیا هیوادونه، عربي هیوادونه او د مرکزی ایشیا هیوادونه. ایشیا د دنیا 80% نفوس لري او په جی ډی پی کې د دوی 10% برخه ده. خو امریکا او غربي هیوادونه د ایشیا د هیوادونو هډو څه په قصه کې نه دي. د ضرورت په وخت کې دوی دا ایشیایي هیوادونه د خپل سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکي ګټو لپاره استعمال کړي او بیا وغورځوي. خو ایشیایي هیوادونه هم په دې ډېر ښه پوهه دي. نو دغه وجه وه چې کله په ملل متحد کې د روس خلاف د یوکرین په اړوند قرارداد وړاندې شو نو ټولو یورپي هیوادونو د هغې مرسته وکړه. خو د ایشیا، عربي او د مرکزي ایشیا هیوادونو د روس خلاف خپل ووټ استعمال نه کړو، لکه ایران، پاکستان، عراق، انډیا، بنگلاديش، ترکمنستان، قزاقستان، تاجکستان، سریلانکا او ویتنام د روس خلاف ووټ استعمال نه کړو. خو سعودي عربستان، اسرائیل، متحده عرب اماراتو، جاپان او د آسیان هیوادونو ځکه په سلامتي کونسل کې د روس مخالفت کړی و، دې هیوادونو ته د امریکې د وسلې او د اقتصادي کومکونو ضرورت دی. خو د امریکې د مرسته دوی یوازې په ملل متحد کې وکړه، نور هر یو هیواد په خپل لار باندې روان دی. امریکې په سعودي عرب باندې زور واچو چې اوپیک ته د تیلو پیداوار زیات کړي چې د تیلو په قیمتونو کې استحکام راشي. خو سعودي عرب دا غینه انکار وکړو او د سعودي عرب او اماراتو مشرانو خو د سره د بایدن ټلیفون اغشتلو نه انکار وکړو او د پوتین او د یوکرین د رئیس جمهور سره په ټلیفوني خبرې شوې دي. جاپان او د آسیان هیوادونه
د امریکای د وسلو کومک ته ضرورت دی ځکه چې دواړو ګروپونو ته د روس او د چین نه خطر ده. نو په دې وجه دوی د روس خلاف د قرارداد مرسته وکړه او د روس په حق کې یوازې څلورو هیوادونو بلاروسیا، ایریټریا، شام او شمالي کوریا خپل وټونه استعمال کړل. او ډېر عجیبه خبره خو دا ده چې د مرکزی ایشیا د هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، کرغیزستان او قزاقستان د امنیت ذمہواری روس اغشته ده، خو بیا هم په دوی کې یو هیواد هم د روس مرسته ونه کړه. بل اړخ ته ایشیا په دریم جهاني جنگ کې هیڅ دلچسپي نه لري. په دې وخت کې ایشیایي هیوادونه خپل ګټې په دې کې ویني چې بې طرفه پاتې شي. او کله چې هم د دې یورپی هیوادونو او د امریکای ګټې سره شریک شي نو ښه په ډاګه د یو بل مرسته کوي. کله چې امریکا سره د خپل ملګرو او د ناتو په افغانستان ورختل نو په هغه وخت کې پوتین ډیرو سخت نیوکو دلاندې وو چې د په چچنیا کې د ولس سره ډیر ظلم کوي او بشري حقوق د خپل دلاندې کوي. نو بیا د روس او د امریکای په منځ کې پریکړه وشوه. روس امریکای ته وویل چې موږ به تاسو په افغانستان د ورختلو مرسته وکړو، خو چې موږ دلته په چچنیا کې سوم کوو نو تاسو به هیڅ نه وایي. نو امریکای سره د ملګرو او د ناتو په افغانستان شروع وکړه او روس چچنیا د ځمکې سره ځمکه کړو او چې د چین د ازادۍ خبره کوله هغه ټول د منځ راوړل. په یوکرين د ورختلو نه پس روس د غرب هیوادونه د سحده پورې یو ځای کړل، خو بیا هم د یورپ هیوادونه د روس سره خپل جدا جدا ایجنډې لري. بایدن د روس نه د ګیس او تیل امپورټ ختم کړو، خو یورپ لا فل حال دې خبرې ته تیار نه دي ځکه چې 40% د ګیس د یورپ 20 هیوادونه د روس نه امپورټ کوي. کوم لږ د تاریخ په اوږدو کې وګورو نو په ډیرو بهرنو پالیسو کې بایدن مکمل فیل شوی دی. لکه په کال 1991 کې بایدن په عراق د امریکای د ورختلو مخالفت کړی وو. په کال 2003 کې بیا بایدن په عراق د امریکای د حملې نه دفاع وکړه. په کال 2011 کې هغه د اوباما د عراق نه د امریکای د عسکرو د وټلو مرسته وکړه چې په نتیجه کې په عراق کې د ایران مداخلت، فرقه‌ایزې ستونزې او د داعش راپیدا کولو ته لار هواره شوه. د دې نه پرته چې د افغانستان نه دوی په کومه طریقه وتښتېدل نو دا هم د بایدن کمزورتیا په ګوته کوي. او د هغې نه وروسته چې په افغانستان کې افغان ولس د کومو ستونزو سره مخامخ دي نو د هغې ذمہوار هم د بایدن دولت دی چې ولس د لوږې مري او دوی د افغان ولس پیسې کنګل کړي دي. په بهرنۍ پالیسو کې بایدن همیشه غلط اړخ غوره کړی دی. لکه په کال 1999 کې چې د کله سېنیټر وو نو د یو سوال په جواب کې ویلی وو چې که ناتو د روس سرحد ته نږدې کیږي نو دا به روس او چین یو بل ته ډیر نږدې کړي، خو هم هغه کار وشو. بل اړخ ته د یوکرين دولت هم غلطه اندازه لګولې وه چې ګنې روس به دومره په لویه پیمانه عملیات کوي. او د دې نه پرته امریکای او یورپ د یوکرين رئیس جمهور ولادیمیر زيلنسکي په شا ټپو چې تکړه شه موږ در سره یو او یوکرين په روس تباہ او برباد کړو. د دې دواړو راتلونکو پیښو د مخنیوي لپاره بایدن بالکل ناکام شوی دی. ټول دنیا ته پته ده چې روس ډیر زیاتې کړې دي چې په یو آزاد هیواد ورختلې دي، خو د هغې باوجود بایدن د دنیا په کچه یو اجماع رامنځته نه کړې شوه. که موږ دې حالاتو ته په جوړ نظر وګورو نو امریکا مخ په ښکته روان ځواک دی. اوس امریکا واحد زبرځواک هیواد پاتې نه شو. که موږ دا ټول حالات په نظر کې وساتو نو ملل متحد په دنیا کې په امن ساتلو کې بالکل په خپل منډیټ کې مکمل پاتې راغلی دی. نو داسې سازمان سره به اخر څه کوي؟ یا به دا ختمول غواړي او یا به په دې کې اصلاحات کول غواړي. خو چې دا د ویټو 15 طاقتونه ونه غواړي نو د ملل متحد په سازمان کې هیڅ هم اصلاحات نشي کېدلی او دا 15 هیوادونه داسې هیڅ سیاسي اراده نه لري. امریکا سره د خپل اتحادیانو په مختلفو نمونو همیشه په نورو هیوادونو کې لاسخونه کوي چې هغه هیوادونه د خپل اثر لاندې راوړي. اولنې دیموکراسي، خو چې کله په پاکستان کې 15 کاله فوجي دیکتاتوري وه نو امریکای سره د خپل اتحادیانو په واسطه د هغې مرسته کوله. دویم بشري حقوق، چې کله په مشرقي پاکستان کې پاکستاني فوج د بنګالیانو قتل عام کوو او 3 میلیونه بنګالیان قتل کړل نو امریکا ولې غلې ناسته وه. دریم د ښځو حقوق، چې کله په مشرقي پاکستان کې پاکستاني فوجانو 4 لکه بنګالۍ ښځې شرمولې نو په هغه وخت کې د ښځو حقوق چېرته تللي وو؟ په هغه وخت کې د امریکای رئیس جمهور ریچارډ نیکسن وو او دغه د امنیت سکرتر هنري کسنجر وو. یو ژورنالیست د هنري کسنجر نه پوښتنه وکړه چې دا تاسو هر وخت د بشري حقوقو او
د ښځو د حقوق خبرې کوي نو دا په مشرقي پاکستان کې چې د خلکو قتل عام شروع دی او د ښځو سره دا کوم سلوک روان دی نو تاسو ولې خاموش او د پاکستان غندنه نه کوي نو هنري کیسنجر ورته وویل چې په هغه وخت کې پاکستان د امریکای او د چین په منځ کې منځګړتوب کوو چې موږ دواړه هیوادونه د روس خلاف سره یوځای شو نو په دې وجه بیا د امریکای د ګټو خبر راغله نو ځکه موږ په پاکستان نیوکه نه کوله نو دلته یو سوال پیدا کیږي چې بیا دغلته بشري او د ښځو حقوق چیرته تللي وو او چې کله امریکای او ناټو په کال 2001 کې په افغانستان یرغل وکړو نو دا بندیز په مختلفو ادارو لګېدلی وو چې دا به نه ښایي چې څومره افغانان به کېږي خو چې کله په کال 2009 کې خبرې راښکاره شوې نو 10% افغانان مړه شوي وو په کورونو جوماتونو سکولونو جنازو مدرسو او په جنجونو باندې بمبارۍ کېدلې او د افغانستان تر شوي دولت به پې نیوکه قدرده هم نه کوله او په هغې کې به ماشومان ښځې ځوانان او بوډاګان شهیدان کېدل نو په هغه وخت کې بشري حقوق چېرته وو دریم کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې په دې نوم یې عراق او شام د ځمکې سره ځمکه کړل خو چې دا وسله چین جوړوله نو امریکا ولې خاموش وه څلورم نیوکلیر پروګرام چې د دې په وجه ایران د ډېرو معاشي ستونزو سره مخامخ کړی دی خو چې کله پاکستان اټم بم جوړوو نو امریکای په سترګې پټې کړې وې ځکه چې په هغه وخت کې په افغانستان کې د شوروي اتحاد خلاف په جهاد کې د امریکای پاکستان ته ضرورت وو ټیرریزم هر کله چې امریکای په کال 2001 کې په افغانستان یرغل کولو نو بهانه دا نیولې وه چې په افغانستان کې د ټیرریست القاعده ګروپ کیمپونه دي او د طالبانو دولت د هغې په شا ولاړ دی نو ځکه موږ په افغانستان وروختلو نو دا کیمپونه خو په پاکستان کې د کال 1983 نه وجود لرلو او هم د هغه ځای نه به په افغانستان کې لاسوهنې کېدلې نو ولې ناټو امریکا او د هغوی اتحادیان په پاکستان نه ورختل شپږم ریسیزم یعنی نسل پرستی په یوکرین کې چې دا سره روان دي په دې د هر چا زړه دردونه کوي خو چې د دوی مهاجرین یورپ ته یا امریکای ته ځي نو په واسکو مې د هغوی هرکلی کېږي او چې په کومه طریقه د هغوی کومکونه کېږي نو تاسو به حیران پاتې شئ ځکه چې د هغوی ویښته سره دي د هغوی سترګې شنې دي خو چې کوم مهاجر د افغانستان او د افریقې نه راځي نو دوی ورته خپل سرحدونه بند کړي حالانکه افغانان او د افریقې خلک هم د دې هیوادونو د لاسه خپل هیوادونه پرېښي دي چې هم دې بهرني هیوادونو په افغانستان او د افریقې په هیوادونو یرغلونه کړي دي او هم دوی هغلته جنګونه شروع کړي دي خو د افغانانو او د افریقې د خلکو سترګې شنې او ویښته سره نه دي نو دا ریسیزم یا نسل پرستی نه ده نو څه ده هر کله چې اوس دې قسم مداخلتونو خپل اهمیت د لاسه ورکړی دی نو اوس یې په 15 د مارچ کال 2022 کې په ملل متحد کې یو بل پیشنهاد منظور کړو اسلاموفوبیا چې دنیا ولې د اسلام نه ویریږي نو دوی به اوس په نورو هیوادونو کې د اسلاموفوبیا په نوم باندې لاسوهنه کوي نو دا اخر د څه دپاره دا د چین د یوګور د مسلمانانو او د روس د مسلمانانو د ولایتونو دپاره نو اوس به دلته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې دپاره یو بله سیاسي لوبه د اسلام په نوم شروع کېږي بل اړخ ته په یوګوسلاویا کې چې کوم کسان په جنګي جرمونو کې ښکېل وو نو د هغوی دپاره د جنګونو د جرمونو ټریبونل جوړ شول او په یوکرین کې لا څو میاشتې د جنګ شوي نه دي چې د جنګي جرمونو دپاره د ټریبونل خبرې کېږي خو چې په افغانستان کې 240 کاله د افغان ولس قتل عام کېدلو او 2.5 میلیونه افغان ولس پکې شهیدان کېدل نو د اوسه پورې ولې د افغانستان دپاره د جنګي جرمونو د ټریبونل خبرې نه کېږي ځکه چې دا جرمونه هم دې خلکو کړي دي چې چا به دا قسم ټریبونل جوړوه زه افغان ولس ته یوه خبره کول غواړم چې دنیا بالکل زموږ په قصه کې نه ده ځکه چې موږ د نفوسو او ځمکې په لحاظ د پاکستان په مقابله کې یو وړوکی هیواد یو او دا ځکه چې پاکستان زموږ په ځمکه او زموږ په ولس یو لوی هیواد جوړ شوی دی ځکه چې د ډیورن نه واخله تر د اباسي نه پورې زموږ 1,140,000 مربع کیلومتر ځمکه او 58 میلیونه پښتانه پاکستان د خپلې خېټې د لاندې کړي دي نو که د آزاد افغانستان ولس او دولت د محکوم افغانستان ولس له لاس ورکړو او خپل ځمکه د اباسین پورې تر ګوتو کړه نو بیا به لوی افغانستان د دنیا په نقشه یو لوی هیواد جوړ شي او بیا به تاسو ګورئ چې دنیا زموږ قصه کې ده او که موږ د هغوی په قصه کوو